عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا په باچیانو کې ولی تیر شوی دی، په حاکمانو کې باچیانو کې دا ډیر لوی ولی الله و، او داغه دا واقعا دا پنځم خلیفه د مسلمانانو. رب وترسي بغیر د سوچ نه باچی حواله کړه. نو چې کله دی اسې نوکرو نو مزي او لباس او خوراک یې ښه، چې کله ورته امیر المؤمنین جوړ شو نو د ورځې او د شپې به بیا سوچونه او فکرونه کول چې هسې نه د پولسرات په ورځ راته څوک ګریوان ته لاس روانه شي. یو ورځ وایي دا خپله بیبي وه، وایي هغه ته یې وویل چې څوک شته دی نه چې یو دینار انګور راله راوړي، تاسو خو به یو دینار نه یي. نو دې ښځې ورته وویل چې د الله بنده تر دومره څلور قونجه د